کومې مېلمستیا ته لاړ شي سملاسي د ډوډۍ عکسونه واخلي او په سوشل میډیا باندې خپاره کړي. د ماشومانو عکسونه زر زر اخلي او هر ډول ښکلي لباسونه چې دوی واغوندي یا ته کوم ښه لباس واغوندي زر زر عکسونه واخلي په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام یا نورو باندې خپروي. کوم نوی ګاډی واخلي، چیرته تللی، ښایسته کور دی، ټول په خلکو باندې ویني. ته پوهېږې دا څومره ستونزمن کار دی؟ یوسف علیه السلام چې کله خوب ولیده خپل پلار ته وویل، پلار ورته وایي چې ولا تقصص رؤیک علی اخوتک، دا خپل خوب ورونه ته دې مه وایه، فیکیدو لک کیده، دوی به تا سره کینه وکړي او ستونزه به درته جوړه کړي، یو چل مکر فریب به درته جوړ کړي. ورونه وو چې ورور یې کوي بل څوک یې نه کوي. ته پوهېږې دغه نعمتونه چې الله پاک درکړي دي شکر پرې وباسه، پټې ساته، هر چا سره مه شریکوه ځکه ته خلک نه پیژنې. د یوه انسان سترګې او د هغې تاثیر یا نظر کوای شي ستا دا ټول نعمتونه له منځه یوسي. دا په حدیث ثابته ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی العین حق، سترګې حق دی، د سترګو تاثیر حق دی. ته ټوله ورځ ناست دی داسې لکه په سوشل میډیا کې چې ژوند کې هیڅ څه دې له خلکو پناه نه دي، هیڅ څه دې له خلکو پټ نه دي. ستا اولاد، ستا کورنۍ، ستا مال، ستا جایداد، ستا سفرونه، ستا تګ راتګ، دا هر څه دې په سوشل میډیا باندې پراته دي. نه یوازې دا چې یو څوک درته عادي امنیتي مشکل هم جوړولی شي، بلکې دا سترګو نه باید خوندي وساتې ځان. که ته په سوشل میډیا کې ژوند کې ژوند دې له ډېرو ناخوالو ډکېدی شي او سترګو تاثیر حق دی. کله چې ورونو ته پیغمبر یوسف ته پلار وایي چې ورونو ته به څه نه وایي چې د ورور سترګې، د ورور نظر، د ورور کینه راپارولی شي دغه نعمتونه او ستا دغه موفقیتونه او ستا دغه ژوند چې ته لرې، نو آیا د پردي سړي چې ته یې نه پېژنې په سوشل میډیا کې لکونه کسان یې ویني یا ګوري یا یې لولي یا نظر یې ستا ژوند نشي خرابولی. ډېر جدي اوسه او ډېر پام کوه دې ته.